یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي یو شخص دی خلکو ته شیان رانیسي، مثلا موټرسایکل دی په 1,00,000 کالداري دی یو چا ته رانیسي په 1,00,000 کالداري، بیا یې هغه ته په 1,50,000 باندې ورکړي، مثلا د 6 میاشتو په پور باندې هغه بیا پیسې په یو ځای ورکوي یا په قسطونو ورکوي. وایي دغه رقم معامله د شریعت د نظره څنګه ده؟ محترم وروره، همدغسې معامله جایزه ده، ځکه فقهای کرام فرمایي وللاجل شبه بالمبيع الا يرى انه يزاد في الثمن للاجل الاجل. خلاصه دا چې همدغه رقم معامله جایزه ده، خو کوم شخص چې اول دواره موټرسایکل رانیسي مثلا په 1,00,000 روپۍ، بیا یې دا بل ته په 1,50,000 ورکوي، یو ور به دی دا موټرسایکل قبضوي، خپل په قبضه کې بیا راولي، بیا به یې هغه ته ورکوي چې په هر څه ورکاوه هغه پروا نه لري. والله اعلم بالصواب.